السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو. ګلاني مشرانو لکه څرنګه چې پوهیږئ د مشرانو نړۍ خپرونه ده. د همدې لارې زه سید روحید احمد او زما همکار سید عمران اغا ستاسو په دې چوپړ کې د ګلاني مشرانو لکه څرنګه چې پوهیږئ موږ تاسو ته په همدې خپرونه کې شپږ برخې لرو. نو اوله برخه تاسو پوهیږئ چې هر کله د ملي سرود دي. د ملي سرود برخه ګورو، بل ځای مه ځئ، زموږ سره پاتې شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محافظه حاجی احمد الله لور د بی بی صفیه خیري خصوصي ښوونځي یو تن زده کوونکی یم. زه او زموږ ملګري غواړو چې تاسو ته ملي سرود وړاندې کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ملي سرود. دا وطن افغانستان دی، دا عزت هر افغان دی، کور د سولې کور د توري هر بچه قهرمان دی، دا وطن د ټولو کور دی، د بلوڅو د ازبکو د پښتون او هزاراو د ترکمن او د تاجکو اور سره عرب ګوجر دی، فامیلیان نورستانیان دی، بر حبیبی غزل بشتی هم یمک هم پشایان دی، دا هیواد باطل زلیجی لکل مار پشنا اسمان پسینا کی دا اسیاب لکزروی جاویدان نم دا حق مودی رهبر وایو اللہ اکبر وایو اللہ اکبر وایو اللہ اکبر. مننه. ګلالي مشران شغله اسان په دې لیم چې د ملي سرود برخه د خوښۍ وړ ګرځېدلې. اوس هم ترانو برخه راځي چې وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. درس مغوان چې خپل سلام او نیک هیلې تاسو ټول ته وړاندې کړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. زه نادیه محمدي د ابراهیم محمدي لور یم. زه د صفیه خصوصي ښوونځي یو تن زده کوونکی یم. زه غواړم چې د خپل ګروپ سره تاسو ته د علم ترانه وړاندې کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیوې د علم پورته کړه جهان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه، ډیوې د علم پورته کړه جهان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه. دا پاتې سره ګلونه پام کوه چې غذا نشي، دا پاتې سره ګلونه پام کوه چې غذا نشي، په هر قافلې د هر خزان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه، په هر قافلې د هر خزان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه، ډیوې د علم پورته کړه جهان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه، ډیوې د علم پورته کړه جهان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه. جرګش سره کېنه د غنم اوګیره واخله، جرګش سره کېنه د غنم اوګیره واخله، صابره هر دشمن د احمد خان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه، صابره هر دشمن د احمد خان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه، ډیوې د علم پورته کړه جهان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه، ډیوې د علم پورته کړه جهان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه. نن بیا د حمید یار هیلې چې خاورې لاندې نه کړي، نن بیا د حمید یار هیلې چې خاورې لاندې نه کړي، ای وخت هر قاتل می د افغان ولرزوه، افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه، ای وخت هر قاتل می د
افغان ولرزوه افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه ډیوې د اعلام پورته کړه جهان ولرزوه افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه ډیوې د اعلام پورته کړه جهان ولرزوه افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه ډیوې د اعلام پورته کړه جهان ولرزوه افغان د خپل وران وطن شیطان ولرزوه. زما د علم ترانه په همدا ځای باندې پای ته ورسېده. ستاسو توجه څخه مننه مننه کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه مزمل احمد نوم محب الله د بي بي صبیحه خصوصي ښوونځی د دریم عالم ټولګي زده کوونکی یم. زه غواړم چې زه د وطن شعر وایم. د وطن شعر بې کلي او کور یما بې له خپلې مور یما نه څوک وطندار لرم نه هم د چا ورور یما ځاله د غومبسو شوه سیمه د تشنسو شوه هغه د لیلا وطن خاوره د بې کسو شوه اخو وطن وطن بیا یې خرڅوي په نورو کور کپن وطن دا جنت نشانه سیمه دا خوتن وطن دا زما مغرور پنځه زره کلن وطن اخو وطن وطن بیا بیا شرموي نړۍ ته خپل زامن وطن بیا لره غنانو غواړي تار او ستن وطن بیا لوږې مري زما د لوی شتمن وطن خدایا موږ سارې کنه غم کې زموږ یې کنه نور نو له دې څومره ډېر ستړي ازمایې کنه ای د عدالت ربه دا لوبه خو ورانه کې نور که څه کوې کنه خلاص مو د نظانه کې اخ وطن وطن داسې بې جانان دې نه وي دا مین وطن داسې بې سندرې بې هنر او پن وطن داسې ناعلاج او ټپې پوتن وطن اخ وطن وطن څنګه بې مالیارې شو زما گلشن وطن څنګه بې صاحبه پاتې ګل بدن وطن څنګه بې بهار دی چمن چمن وطن بې کلي او کور یما بې له خپلې مور یما نه څوک وطندار لرم نه هم د چا ورور یما ځاله د غومبسو شوه سیمه د تشنسو شوه هغه د لیلا وطن خاوره د بې کسو شوه اخ زما وطن خدایا داسې هېر دې مه شه بیا د چا وطن خدایا داسې هېر دې مه شه بیا د چا وطن خدایا داسې هېر دې مه شه بیا د چا وطن. زما شعر پر هغه ځای پای ته ورسېږي. دا د چوخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لطیفه د احمد الله لور د بي بي صفیه خیریه خصوصي ښوونځي د دویم الف ټولګي زده کوونکی یم. زه غواړم چې تاسو ته څلوریزې وړاندې کړم. څلوریزې سره بسم الله الرحمن الرحیم سره غونډ سي متحد سي دغه کار د شهامت دی فني پاکي اوسېدل خو ویننګي او جهالت دی که په خپل منځ کې یو موټی شي رښتونو وطنوالو دغه لاره د نجات د ښه تدبیر د سیاست ده. خپلواکي د زمري له کامه کاږو ازادي د چا نه منو منت او غلامي خو د دې همت هېڅکله پیدا نه شو چې ترلاسه کړو له نفسه خپلواکي همت. راځئ چې یو جوړه کړو ټولنه چې د علم او فرهنګ وکړي پالنه یو تر بله د ورورۍ لاسونه ورکړو په همت د خپل فرهنګ وکړو ساتنه. کتاب ښه همنشین دی ښه ملګری کتاب چې راته ښیي لاره د خیر او ثواب تل ژغوري مې له شر او فساد بیا خلاصوي مې د جهالت له عذاب. مننه. زما سره ورځې پر دغه ځای پای ته ورسېدې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم کوکبه د بي بي صفیه خیریه ښوونځي د څلورم الف یوتن زده کوونکی یم. غواړم چې تاسو ته خپل دری شعر وړاندې کړم چې دا معرف نه پاتې. هر که دانش ندارد ابسکار است، هر که بینش ندارد خطاکار است. معرفت نور خدا شناختن است، معرفت عشق به عقل رسیدن است. جوهر پرتب ایمان دانش است، گوهر رونق انسان دانش است. علم و دانش معراج سعادت است، به علم و دانش زندگی زحمت است. هر که زیر نور علم و دانش نالان شود، عاقبت نور چشم جهان شود. تشکر. خوږو مشپانو ښاغلی درته وایم په دې هیله یم چې د ترانو برخه مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. ګلاني مشپانو اردو د مرکو د برخې پر لور راځي. د مرکه برخه هم راسره ګورئ چې د مکتب شاګردان څومره لایقه دي او څومره زیار د خپل ځان سره کړلی دي چې درس زده کړي. نو ګلاني مشپانو راځئ د مرکو برخه ګورو، بل ځای مه ځئ، زموږ سره پاتې شئ. خوږو مشپانو ښاغلی درته وایم د مرکو برخه د څنګ ته مې ورور ناست دی، څه به نوم نوم یې څه دی او کوم مضمون زیات خوښوي چې پوښتنې ځو. ګران ورور نوم دی محمد امین. محمد امین ورور دا به ته وایي چې په کوم مکتب کې؟ بي بي صفیه خیریه خصوصي ښوونځي په څوم سیم کې؟ په درېیم الف. په درېیم الف سیم کې. په درېیم الف سیم کې کوم مضمون زیات خوښوي؟ زه پوښتنې درڅخه وکړم. ریاضي مضمون. ریاضي مضمون کې زه څه پوښتنې وکړم راجبولی شې؟ ښه نو اول سوال دا دی، متر راته تعریف کړه. متر د ژوالي د اندازه کولو یو واحد دی. او کسر په لغات کې ټوټه کولو ته وایي او د حساب په اصطلاح کې په یو عدد او په څو مساوي برخو ویشلو او له هغه یو یا څو برخو اخیستلو ته کسر وایي. ډیش او منکسر خط هم راته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. منکسر خط هغه ټوټه خطونه دی چې د مستقیم خط په امتداد نه وي خو له یو بل سره مشترک نقطه ولري لکه ارې غاښونو. ډېر ښه. دا چې په ریاضي کې دومره لایق یې، که څه هم ریاضي ډېره پیچلې ده، څوک ورسره ترسره کوي په کور کې؟ په کور کې زه د خپل ورور سره درس وایم. د استادانو د درس څخه خوشحاله یې؟ په وخت درته راځي؟ ته خپله څنګه په درس کې درس وایې؟ ښه یم. ستاسو کورنۍ کار راوړي؟ ښه نو اوس موږ ګلاني مشپانو ته پیغام پرېږدي چې دوی درس نه وایي او ډېر وخت یې لوبو ته ورکړی. هغوی ته څه پیغام دی؟ دوی باید ډېر درس وایي او لوبې ونه کړي. ستاسو څخه ډېره مننه. ستاسو هم ډېر مننه. خوږو مشپانو ښاغلی درته وایم په دې هیله مې دغه بل ورور مرکه مو د خوښۍ وګرځي. څنګ ته مې یو بل ورور هم ناست دی، داسې به نوم نوم یې څه دی او کوم مضمون زیات خوښوي چې موږ پوښتنې ځو. ګران ورور نوم دی؟ مدثر احمد ورور دا به راته وایي چې په څوم سیم کې؟ څلورم الف ټولګي کې. په څلورم الف ټولګي کې کوم مضمون زیات خوښوي چې موږ پوښتنې درڅخه وکړو؟ انګلیسي مضمون دې خوښېږي. ښه نو څو فیصده مطمئن یې چې زموږ سوالو جوابونه راکوې؟ 100% مطمئن. ښه نو اول سوال دا دی، د ځان معرفت په انګلیسي ژبه او بیا پښتو ژبه معنا کولی شې؟ My name is Mudassir Ahmad. My father name is Mila. I am from Afghanistan. I live in Kandahar. I am 13 years old. I am student in BB Safi Elementary School. معنا زما نوم مدثر احمد دی. زما پلار نوم محیب الله دی. زه په کندهار کې ژوند کوم. زه BB Safi خصوصي ښوونځي کې درس وایم. او سټارټینګ راته تشریح کړه. In the name of Allah, the sky will destroy, the earth will destroy, the moon will destroy, the sea will destroy, I will destroy, you will destroy, but remain Allah, Allah and might Allah. په پښتو یې معنا هم کولی شي؟ وایي ځمکه به خرابه سي، اسمانونه به خراب سي، غرونه به خراب سي، سمندرونه خراب سي، زه به خراب سم، دوی به خراب سي، یو به الله تعالی جل جلاله وي شي د قیامت په ورځ. ډېر ښه. او اوس زه یو لغت درته وایم، ته پر دې لغت جمله راسره جوړه کړې څه وي؟ سمه بوک معنا کتاب. جمله I read a book. معنا یې وکړه د پښتو؟ معنا زه کتاب ویلی شم. ډېر ښه ده چې دومره لایق یې په درسو کې. څوک یې ډېر زده کوي؟ سنټر وایه که یا په مکتب کې درس کوي که په کور کې ورور څوک درته وایي؟ سنټر وایم او په مکتب کې استادان کوشش راسره کوي. استادان څنګه دي؟ درسونه درته وایي پر وخت درته راځي سیم ته ورځي؟ شکایت خو به نه کوي ورته؟ یا ښه درسونه روان دي، ښه خطونه ولیکو.
ته څنګه د استاد سره د فعالیت څنګه دی درسونه ورته راوړې کوم نوټ چې استاد درکړي هغه لیکې بله ښه نو غواړې په آینده کې څه درڅخه جوړ سي زه غواړم په آینده کې ډاکټر سم ډاکټر شې ډېر ښه خدای د زړه ارمان در پوره کړه ښه نو اوس مو راغلي مشرانو ته پیغام پرېږده چې دا چې ګرمي ده دوی لمر ته ډېر ګرځي نو هغو ته څه پیغام دی څه ویل ورته لري زه ګلالي ماشومانو ته دا پیغام لرم چې لمر ته ونه ګرځي ځکه چې د دې پر سر درس یې بیا مکتب ته رانیسي د مکتب څخه چې یوه ورځ دغه پاته سي بره چې په هغه هم سي په درج نه خوري بره چې یو لغات ورسره چرسه وي بره په ښه نه خوري باید چې پر وخت راسو ګرمۍ ته ونه ګرځو باید سپین کالي واغوندو تور کالي ونه اغوندو ځکه چې تور شی لمر ډېر راکشوي ډېر ښه ستا څخه ډېره مننه ستا څخه هم ډېره مننه ولې مشرانو دا د دور مرکه بیا خپرونه اجرا لري خوږو مشرانو ښه غاښ درته وایم په دې هیله یم چې دغه بل ورور مرکه مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي او څه مو ترې زده کړي وي څنګ ته مې بل ورور هم ناست دی داسې به نوم شنوم سي او ورسره وروسته دې دکه مضمون خوښ دی ګران ورور نوم دی کریم الله کریم الله ورور دا به راته ووایې چې په څوم سیم کې څلورمې الف ټولګي څلورمې الف ټولګي کې نو په څلورمې الف ټولګي کې کوم مضمون زیات خوښېږي چې پوښتنې درڅخه وکړو ساینس مضمون دې خوښېږي نو په ساینس کې چې پوښتنې درڅخه کوم راجوابولی سې بله 100% مطمئنه 100% مطمئنه ښه نو اول سوال دا دی د انسان د بدن هډوکي څو دانې دي 206 ډېر ښه او د انسان پنځه ګونې خواص د انسان پنځه ګونې خواص اول د اورېدلو حس دی دویم د لیدلو حس دی درېیم د بیولو حس څلورم د ذایقې یا خوند کتلو حس دی او پنځم د لمسې حس ډېر ښه او ژوندي موجودات هم راته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم ژوندي موجودات یو له بل سره ګډ خاصیتونه لري د نباتات هم ژوندي دي انسانان دا ټول ژوندي دي ډېر ښه په درسو کې څوک کوښښ درڅخه کوي په درسو کې زما پلار او د استادانو ټول کوښښ کوي د ادارې څخه څنګه یې خوشحاله یې بله درسونه درته وایي استاد بله و تیز زده کوې و ښه نو زموږ غوړي ښوونځي ته څه ویل لري چې دوی په مکتب کې شوخي کوي او استاد سره سپین سترګي کوي هغو ته څه پیغام دی ما دا ګلالي ماشومانو ته دا پیغام زه لرم چې کله چې مکتب ته دی راځي باید په ادب راسي په نظافت یې پاک وي او استادانو د نورو نسبتانو مدیرانو سره باید بد اخلاقي ونه شي ستا څخه ډېره مننه ستا څخه هم مننه خوږو مشرانو ښه غلاس درته وایم څنګ ته مې خور ناست دی زما خپل نوم څه دی او کوم زما زیات خوښي چې پوښتنې دې وکړې خور نوم دی کوكبه ګرانې خور دا به راته وایي چې کوم مضمون زیات خوښېږي دري مضمون په دري کې چې پوښتنې درڅخه کوم راجوابولی سې بله و ښه نو اول په دري ځان راته معرفي کړه بیا په پښتو ویلی سې بسم الله الرحمن الرحیم کوكبه یوسفی ولد رحمت الله یوسفی به مکتب بی بی صفیه خیریه شوونځي به صرف 4 درس میخوانم په پښتو یې معنا کولی سې السلام علیکم زه کوكبه یوسفی یم د رحمت الله لور د بی بی صفیه خیریه شوونځي ته څلورم الف ټولګي زده کوونکې او دویم سوال زه به څو لغاتونه په پښتو ورته وایم چې په دري معنا کسوي ولې ښه اول ډوډۍ ته چې شوی نان او اوبو ته چې شوی او کور ته چې شوی خانه وای اوس یو دانه شعر په دري راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم نکن کاری که بر پا سنگ و آید جهان با این فراغی تنگ و آید که فردا نامه خوانان تا را از نامه خواندن ننگ و آید ډېر په درسو کې څوک کوښښ درسره کوي استادان او مدیر صاحب تیز زده کوې استادان چې کوم نور درکړي هغه زده کوې و ستا څخه ډېره مننه ښاغلاست ګلالي ماشومان په دې لایم چې د مرکو برخه د خوښۍ وړ ګرځېدلې اوس هم د مقالو برخه راځي په ګډ سره خوږو مشرانو ښه غلاس درته وایم د مقالو برخه د څنګ مې خور ناست دی به خپل نوم شنو څه دی او د څه په اړه مې تاسو ته مقاله راوړې ګرانې خور نوم دی خاتمه خور یې په کوم مکتب کې د بی بي صفیه په بی بي صفیه ښوونځي کې په څوم سیم کې په درېیم سیم کې نو موږ ګلالي ماشومان د څه په اړه مقاله راوړې د ماشوم په اړه مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم. لس غوره خبرې چې د ماشوم په روزنه کې مهمې دي. اول، ماشوم ته ووایاست چې تکړه یې. په دې سره ماشوم په ځان باور پیدا کوي او خپل پټ استعداد ښکاره کوي. دویم، ماشوم ته ووایاست چې درباندې ګران دی. په دې سره ماشوم د خوندیتوب احساس کوي او د خبرو کولو جرأت پیدا کوي. دریم، ماشوم ته ووایاست چې پر خلکو باندې مهربانه اوسئ او خپل ځان ورته مثال کړئ ترڅو ماشوم ټولنیز خاصیت خپل کړي. څلورم، د ماشوم په ځینو کارونو کې ورته ووایاست چې پرېکړه ستا ده. دا به یې مسؤلیت منلو او پایلو ته ورپام کړي. پنځم، هره ورځ ماښام یې وپوښتئ چې ورځ یې څنګه ده. په دې سره ماشوم دا ډاډ پیدا کوي چې والدین یې د ژوند سره علاقه لري. شپږم، هر ماښام ورته د خپل ورځې او ژوند په اړه معلومات ورکړي. په دې سره ماشوم تاسو ته نږدې کېږي او د ژوند طرز او طریقه زده کوي. خو منفي خبرې باید په دې ډول ورته ونیسي چې دا کار ژوند او انسانانو څخه یې زړه تور سي. اووم، ټولنیز ادبونه یې ورپام کړئ، البته په قهر نه، په مثال سره. اتم، منندویي ور زده کړئ. باید ماشوم شکر وباسي او د خپل کورنۍ ژوند څخه خوښ اوسي. ناشکره ماشوم د ژوند په هر پړاو کې غمجن وي او خوښي نه ویني. نم، د راتلونکي په اړه انګېزه ورکړئ او وپوښتئ چې څه کول غواړئ. دا به یې راتلونکي ته متوجه کړي او د ځان لپاره به هدف ټاکي. لسم، د فکر کولو طریقه ور زده کړئ. تل ترې د مسایلو په اړه پوښتنې کوي او د موضوعاتو په اړه نظر ورڅخه اخلي. د ماشوم د نظر د مقابل نظر ورڅخه شریک کړئ. ویې هڅوي او ویې پوهوي چې د بېلابېلو نظرونو اورېدلو او غوره پرې کول عیب نه بلکې ګټه لري. ستاسو توجه څخه یوه نړۍ. ډېر ښه. دا په زړه پورې مقاله ته خپل چمتو کړی. مقاله ما لیکلې، د استاد څخه مې کومک غوښتی. ډېر ښه. ته څنګه نور مقالې لیکلي دي؟ 4-5 مې نور هم لیکلي. ډېر ښه. ښه نو موږ ګلالي ماشومانو ته څه پیغام لرئ چې دوی خپل چاپېریال پاک نه ساتي، د سیمې چاپېریال پاک نه ساتي؟ هغو ته څه پیغام؟ هغه باید خپل صنف و مکتب و هر څه پاک وساتي. ته خپل چاپېریال پاک ساتي؟ بله. ښه، ستاسو څخه ډېر مننه. خوږو شپو ښه سره ته وایم څنګه مې بله خور ناستې د اسلام خور مېڅلي او څه پاړې مړو تاسو ته مقاله راوړې. بیا مې خور نوم دي نازیه. نازیه خور یې موږ ګلالي ماشومانو ته د څه په اړه مقاله راوړې؟ د کال 4 فصلونو په اړه. مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د کال 4 فصلونه. کال 4 موسمونه لري چې هر موسم ته یې فصل وایي، لکه پسرلی، دوبی، منی، ژمی. پسرلی 3 میاشتې دي: حمل، ثور، جوزا. په دې موسم کې بارانونه وریږي. دوبی 3 میاشتې دي: سرطان، اسد، سنبله. په دې موسم کې هوا توده وي. منی، میزان، عقرب، قوس. په دې موسم کې هوا ورو یخیږي. ژمی، په ژمي کې جدي، دلو، حوت. په دې موسم کې واوره وریږي. مننه. ډېر ښه. دا مقاله چا در چمتو کړې؟ خپله مې چمتو کړې او معلم سره مې کومک واخیستی. ډېر ښه. ښه نو څنګه یې په مکتب کې د استادانو سره د فعالیت څنګه دی؟ درسونه وایې ورته راوړې نور؟ هر څه سم دي. د استادانو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ سره په درسو کې ډېر کومک. د مکتب څخه مو څه غوښتنه ده؟ مکتب ادارې څخه؟ د ادارې څخه هم دا غوښتنه ده چې زموږ سره په کتابو او کتابچو کې کومک وکړي. ډېر ښه. اوس به موږ ګلالي ماشومانو ته پیغام پرېږدي چې هغه تجاران ورونه څخه څه غوښتنه لري چې داسې نور مکتبونه هم دوی جوړ کړي، ابتدایي مکتبونه لکه BCP خصوصي ښوونځي. هغو ته څه پیغام دی؟ دا پیغام دی چې د ټولو غریبانو، د افغانانو غریبانو لپاره ښایسته او ښکلي مکتبونه راوباسي. نور هم. ستاسو څخه ډېره مننه. مننه. خوږو ماشومانو ښه سره ته وایم څنګه مې بل ورور ناست دی، داسې به خپلوونکو مېسته دی او د څه په اړه موږ تاسو ته مقاله راوړو. د ګران ورور نوم دی ضیاءالرحمن. ضیاءالرحمن ورور د برت وایي چې په څوم سیم کې؟ څلورم الف. سیم کې په څلورم سیم کې نو موږ ګلالي ماشومان د څه په اړه مقاله راوړو؟ د بریالي او ناکامه خلکو ترمنځ توپیرونه. مهرباني.
بریالي خلک اوس فکر کوي او د خپلو افکارو لپاره لویه حوصله لري، خو ناکام خلک لنډ فکر کوي او حوصله یې تنګه وي. دوهم، بریالي خلک باور لري چې د بریالیتوب راز په سخت کار او خولې تېرولو کې دی. زحمت ګالي او له وخت څخه مناسبه ګټه پورته کوي، خو ناکام خلک وایي چې د بریالیتوب بخت دی او دوی یوازې بخت په تمه ناست وي. درېیم، بریالي خلک مسؤلیت منونکي وي. دوی تل د خپلو سمو او ناسمو ګړنو مسؤلیت په غاړه اخلي. دوی د نورو د ملامتولو او هغوی ته د ګوتې نیولو کوشش نه کوي. ناکام خلک د خپلو ناسمو کارونو مسؤلیت په نورو اچوي، له مسؤلیته تښتي او نورو ته ګوته نیسي. څلورم، بریالي خلک تل عاجزه وي او تل هڅه دا وي چې یو څه له نورو څخه زده کړي او تل د زده کړې په هڅه کې وي. خو ناکام خلک بیا فکر کوي چې دوی په هر څه پوهېږي او هیڅ ضرورت نه لري چې له یوه بل چا څخه کوم څه زده کړي. پنځم، بریالي خلک تل د نورو سره په نویو خبرو او نویو نظریاتو بحث کوي. دوی له یوه بل سره وروستي او نوي معلومات شریکوي. خو ناکام خلک خپل وخت تل د نورو خلکو په اړه په خبرو کولو ضایع کوي. دوی د خبرو لپاره کومه نوې موضوع او نوې نظر هم نه لري. همیشه وخت د نورو په اړه په بې ځایه خبرو تېرېږي. ډېر ښه آفرین. دغه مقاله چې تا وویل د چادر چمتو کړې؟ ما په خپله چمتو کړې ده او استادانو کومک مې غوښتی. ډېر ښه. ته ډېر ښایسته او په زړه پورې مقاله وویله. اوس به موږ او ګلالي ماشومانو ته دا ووایي چې د استادانو څخه خوشحاله یې؟ بله. درسونه درته وایي؟ بله. وایي خو به دې ټینګ نه؟ یا. ډېر ښه. ښه نو ټوکه اجازه ده نه چې موږ او ګلالي ماشومانو ته ووایو؟ یا. ولې؟ موږ د مکتب دپاره زه د ټوک دپاره د مقصد د جشن دپاره نه. آفرین. ډېر ښه شاباش. ښه نو اوس موږ ګلالي ماشومانو ته پیغام پرېږدي چې دوی درسونه نه وایي، مکتب کې بازۍ کوي، د درس دپاره نه راځي. هغو ته څه پیغام دی؟ هغه باید ښه درس ووایي چې فارغ هسې باره په هېڅ نه پوهېږي، چې درس وایي هغه په هر څه پوهېږي، لور ځایو ته ځي او داسې نه. ته غواړې په هندي کې څه درڅخه جوړ سي؟ ښوونکی. ښوونکی. ډېر ښه. ستا څخه ډېره مننه. مننه ستاسو. خوږو ماشومانو، ښه الله سره ته وایم په دې هیله مې دغه بل ورور مقاله مو د خوښۍ وکړه. دوی څنګ ته مې بل ورور هم ناست دی. سلام کوم شمې څه دی او څه په اړه موږ تاسو ته مقاله راوړې؟ ګران ورور نوم دی؟ عبدالله ورور. دا به راته ووایي چې موږ ګلالي ماشومانو ته څه په اړه مقاله راوړې؟ د مور په اړه. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د مور په اړه مقاله. مور د الله تعالی یوه تحفه ده. زموږ لپاره مور د انسان په شکل ده، د ځمکې په سر فرشته ده. مور تر د پښو لاندې جنت دی. د الله تعالی رضا د مور په رضا ده. که چیرې مور رضا نه وي، الله تعالی به هم رضا نه وي، او که مور نارضا وي، الله تعالی به هم نارضا وي. موږ لپاره د نیکو لارې ښوونکو ده. مور هیڅ جوړه نه لري، نو موږ او تاسې باید د خپل مور عزت او درناوی وکړو، ترڅو هم دا دنیا او هم هغه دنیا مو ښایسته وي. ډېر ښه. دغه ښایسته او په زړه پورې مقاله چا در چمتو کړې؟ خپل مې د معنی څخه کومک واخیستی. ډېر ښه. نو موږ او ګلالي ماشومانو ته څه پیغام پرېږدي چې د مور پخوله نه کوي، د مور سره سپېڅلګي کوي، هغو ته څه پیغام؟ هغوی ته باید معلمان وشي چې دا کارونه مه کوئ، د مور درناوی وکړئ، د پلار درناوی وکړئ او ډېر د مور سره مهرباني وکړئ. ته خپله څنګه د مور سره خو په سپېڅلګي نه کوې؟ یا. کارونه ورکوې؟ هو. ستا څخه ډېره مننه. ستا څخه ډېره مننه. خوږو ماشومانو، ښه الله سره ته وایم په دې هیله یم چې دغه بل ورور مقاله مو د خوښۍ وکړي. څنګ ته مې بل خور هم ناست دی. څه به ونه پوښتو چې نوم یې څه دی او څه شی راوړی دی یوه خپرونې ته. ګران خور نوم دی؟ سونا. سونا خور، دا به راته ووایي چې خپرونې ته یې څه راوړي؟ دغه غوره وینا. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. غوره وینا خبرې کوه، اخلاق مه هېروه، فیصله کوه، انصاف مه هېروه، علم کوه، عمل مه هېروه، دعا کوه، مور پلار مه هېروه، ښه کارونه کوه، مرګ مه هېروه. مننه. ډېر ښه. دا چادر چمتو کړی وې؟ دا زما استاد یو ما خپله سره تقسیم. ډېر ښه. ستا څخه ډېره مننه. مننه. خوږو ماشومانو، شلغان سره ته وایم د بي بي سي پی خصوصي ښوونځي مدیر صاحب امیري صاحب ما سره ناست. د مدیر صاحب سره به د مکتب اړوند څو خبرې وکړو. امیري صاحب په خیر راسئ خپرونې. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه څخه مخکې سلامونه او نیکې هیلې ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم، او وروسته ستاسو او ستاسو کاري ټیم څخه نړۍ مننه چې تاسو زحمت وایستی، موږ ته مو وخت راکړئ او دلته رالاست. زموږ سره مو دغه موقع موږ ته راکړه تر څو وکولی سو ستاسو طریقه خلکو ته خپل پیغام ورسوو. میري صاحب محترم، که په لومړي سر کې راته ووایاست دا خو خیریه مکتب دی، د دې مکتب حمایه کوونکي څوک ده؟ دا زموږ ستاسې یوه کندهارۍ خور ده چې لطیفه نومیږي، لطیفه یوسفي، چې د هغې په مالی همکارۍ سره دغه ښوونځی په وړیا ډول خپل خدمات وړاندې کوي ټولو کندهاریانو. ښه. او مدیر صاحب که د شاګردانو شمېر مو راته ووایاست، شاګردانو شمېر مو څومره؟ زموږ د پلان مطابق چې موږ د سږ کال دپاره پلان درلوده 150 تنه وو، خو دا چې د خلکو علاقه زموږ سره زیاته وه یا هغه د خلکو ضرورت زیات و، نو فعلا موږ تقریبا 180 برحاله شاګردان لرو چې په دې کې موږ ثبت نام تقریبا تر 250 تنو پورې کړی دی. موږ 180 اوس برحاله لرو، پاته نور مو منتظر کړي دي تر څو وخت ته په کتو یا هغه زموږ د خدمات د پراخېدو په اساس باندې به موږ دوی هم راغواړو او دوی ته به دلته د ګډون اجازه ورکوو. میري صاحب محترم، که د استادانو شمېر مو هم راته ووایاست. فعلا موږ برحاله 8 استادان لرو چې په دا استادان مو د لیسانس په کچه او د 14 پاس په سطحه خپل تدریس دلته ترسره کوي. او که مو د صنفو په اړه هم راته ووایاست، صنفونه مو څو دانې دي او څنګه دي؟ 6 صنفه موږ لرو چې د وړکتون څخه بیا تر 5 صنفه پورې دلته فعلا برحاله شاګردان لرو. مدیر صاحب د مکتب چاپیریال مو څنګه دی؟ مناسب چاپیریال دی، که څه هم تاسو در معلومیږي دغه زموږ زیاتره ساحې داسې د مکتب پر اساس باندې نه وي جوړه، معیار باندې چې د مکتب کم معیار دی په هغه شکل نه جوړ، خو دا هم دغسې یو کور دی چې موږ په دغه کور کې فعالیت ترسره کوو. نو طبعا د کور پر سیستم باندې جوړ دی، خو موږ دغه د کور سیستم د کور مو د دوی ته د مکتب په شکل سره ور جوړ کړی دی چې دلته آرام چاپیریال دی او دغه تدریسي محیط مو د مکتب په شکل ورته برابر کړی دی. او امیري صاحب محترم، که راته ووایاست چې په راتلونکي څه پلان لرئ په مخ کې؟ په راتلونکي کې موږ دا پلان لرو چې د خلکو د ضرورت په اساس او همدارنګه د خلکو په د غوښتنې په اساس غواړو چې د ښار په نورو ساحو کې هم عین تعلیمي مراکز په وړیا ډول سره پیل کړو، چې هغه موږ د کوشش مو دا دی چې د ښار څخه د باندې ساحو کې چیرې چې د تعلیمي مراکزو د کمبود سره خلک مخامخ دي او د خلکو اقتصادي وضع په هغه ساحو کې ډېره ضعیفه ده، غواړو چې په هغه ساحو کې دغسې وړیا تعلیمي مراکز پرانیزو. میري صاحب، که راته ووایاست چې نور هم غواړي چې دغسې خیریه مکتبونه جوړ کړي؟ بالکل، موږ غواړو چې د ننني عصر مطابق په لیرو پرتو سیمو کې هم عین خیریه مکاتب موږ پرانیزو چې په هغه کې به دوی ته د کمپیوټر سهولتونه، دوی ته تفریحي سهولتونه، همدارنګه د تدریس په برخه کې چې کوم ضرورت دي دا ټوله موږ انشاءالله ورته پلان لرو چې په لنډ وخت کې به دا پلان په توکل د خدای عملي کیږي. او امیري صاحب محترم، دغو تجارانو څخه څه غوښتنه لري چې دوی داسې خیریه بنسټونه جوړ کړي، ځکه د افغانستان خلک ډېر اړتیا ورته لري، هغو ته مو څه ویل؟ د ټولو تجارانو څخه او هغه کسان چې دوی کولی شي د چا لاسنیوی وکړي، غوښتنه مې دا ده چې اوسني اقتصادي وضع ته په کتو سره دوی هم د خپل وس او توان په اندازه دغسې تعلیمي مراکز پرانیزي. که چیرې څوک هغه کسان چې دوی د تعلیمي مراکزو د پرانیستلو توانایي نه لري، حتی که چیرې د یو زده کوونکي، یو بې سرپرسته زده کوونکی چې دوی د زده کړې توانایي نه لري،
د یوه زده کوونکي سرپرستي په غاړه واخلي هم کفایت کوي چې په دې سره به هم موږ وتوانیږو چې د ټولنې څخه د ډیرو غریبو او ناتوانو زده کوونکو سره مو خپله همکاري کړې. امیر صاحب ځینې والدین خپل ماشومان و تعلیم ته نه هڅوي، څه پیغام لري هغه والدین ته چې دوی خپل ماشومان و تعلیم ته وهڅوي؟ هغو ته مو څه ویل لري، څه پیغام ورته لري؟ د والدینو څخه مو غوښتنه دا ده او پیغام مو والدینو ته دا دی چې هڅه دې وکړي په ورځ کې 1 ساعت خپلو اولادونو ته ورته وقف کړي. 23 ساعته د دوی خپل دي چې په 23 ساعته کې دوی د اولاد نفقه او خپل ورځنی چارې او کم څه چې په دوی پورې مربوط دي هغه سرته ورسي. پاته دغه 1 ساعت دی یوازې خپلو اولادونو ته وقف کړي چې په دې 1 ساعت کې د اولاد روزنه وکړي. البته دوی د تعلیم ترڅنګ د دوی تربیه وکړي، د دوی د ورځني ژوند څخه ځان خبر کړي، د دوی د مکتب اړوند معلومات ورڅخه وکړي، همدارنګه د ادارې څخه معلومات وکړي. او د والدینو څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی کله خپل اولاد مکتب ته یا ښوونځي ته یا هم نورو تعلیمي مراکزو ته معرفي کوي، نو هڅه دې وکړي چې دوی وخت په وخت حتی که چیرې ډېر وخت نه لري په میاشت کې 1 ځل د هغه تعلیمي مرکز د ادارې سره په تماس کې اوسیږي. که چیرې کولی سي چې ادارې ته ورسي خو ډېر ښه، که نه که چیرې د تلیفون د طریقې څخه هم تماس ورسره ونیسي، د خپل اولاد په اړه پوښتنه ځینې وکړي، نو په دې سره هم موږ کولی سو چې هم اولادونه یې ښوونځي ته تشویق کړو، هم هغه د اولادونو چې د درس او تعلیم ته توجه نه هغوی هم متوجه اوسیږي چې والدین یې د دوی تعقیب کوي، دوی تعقیبوي. نو بیا په دې سره کولی سو چې موږ هغه نیمګړتیاوې، هغه ستونزې چې د زده کوونکو د خوا څخه دي هغه هم حل کړو. یوازې ښوونځي البته نسی کولی چې یو زده کوونکی وروزي، بالکل هغه کم تدریسي برخه چې دا هغه به مخته یوسي، خو د زده کوونکي تعقیب باید د والدین د خوا څخه هم وي، ترڅو 50% د والدین د خوا او 50% د ښوونځي د خوا تعقیب سي، نو انشاءالله هغه مشکل به 100% حل سوی. ډېره مننه امیر صاحب چې موږ سره مو په خپرونه کې. ډېره مننه ستاسو څخه هم مننه چې وخت مو راکړئ او دلته راغلي واست، موږ سره مو وخت تېر کړئ. ډېره زیاته مننه. ګلالۍ مشفانو، زه د لطیفې خاله څخه ډېره مننه کوم، دغه رقم خیریه مکتب یې جوړ کړی دی. زه هم هیله ورسره لرم چې نور هم داسې خیریه مکتبونه جوړ کړي تر څو زموږ د افغانستان ماشومان چې غریب دي وسیله نلري فیس تعلیم پکښې وکړي. دا د مرکو برخه خپرونه جریان لري. خوږو مشپانو ښه سره ته وایم په دې هیله یم چې د مقالو برخه مو د خوښۍ وګرځېدل وي. ګلالۍ مشپانو ځو د لوبې د برخې په لور. دا ځل مو نوې لوبه چمتو کړې ده، په دې هیله یم چې د خوښه مو سي. نو ګلالۍ مشپانو بل ځای مه ځئ، زموږ سره پاتې سئ، د لوبو برخه وګورئ. دا ځل مو ډېر ښایسته او په زړه پورې لوبه چمتو کړې ده، بل ځای مه ځئ، زموږ سره پاتې سئ. ګرانو ماشومانو ښه سره ته وایم ګلالۍ مشپانو د لوبو برخه ده. نو دا ځل مو نوې لوبه در چمتو کړې ده، داسې لوبه ده چې په پیاله کې مستي ورته اچولي دي، یو زده کوونکی دا بل زده کوونکي ته مستي ورکوي. موږ 2 ټیمه دي، نو که هر چا ژر ختمې کړي هغه د لوبو ګټونکی دی. زه در درو پورې حساب کوم، تاسو لوبه شروع کړئ. 1 2 3 تیوي بیا نه تاسو لوبه کتله. په دې لوبه کې A ګروپ ګټونکی سو، نو چکچکې پر واکې تشویق یې کړي. ګلالۍ مشپانو بله برخه هم د لوبو ده لرو، زموږ سره پاتې سئ. خوږو مشپانو ښه درته وایم دویمه برخه ده. نو دا ځل د وړو لوبه ده، دوی به د
وړه پکې کار چې پنجه پیدا کړي نو پنجه د هغه دی. زه د درو پر حساب کوم تاسو لوبې شروع کړئ. 1 2 3. تاسو لوبه وګټله نو په دې لوبه کې هغه خو ګټونکي سول نو دې لپاره موږ تحفې چمتو کړي دي. دا یې ستا چکچک ورته وکړئ. دا یې ستا ګلالي مشپانو دا و د لوب برخه تېرېدل د شخصي خپرونې اساس پر چوپړ کې د الله په امان.